القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله غزاد ته چې پیدا کړی دی تاسو د پیدا لپاره چې په ځمکه کې دی ټول خلق لكم کی لام د انتفاع د پاره دی او لام دا د تعلیل د پاره نه دی لام اجلیه نه دی معنا دا ده الله چې کوم کارونه کوي د چانه مجبور نه دی چې موږ دا معنا وکړو هو الذي خلق لكم الله غزاد ته چې تاسو د وجنه پیدا کړل ما فی الارض جميعا هغه چانه نه مجبوري دا خدا سادهګان خلق دی زمکه اسمان الله رب العزت د حق د ښکارا کولو لپاره پیدا کړیو خلق السماوات والارض بالحق د حق د ښکارا کولو لپاره دی وای دی پیدا کړیو د رسول الله لپاره لولا لما خلقت الافلاک قران ته وګوره استاد عقیده ته وګوره او ما اظهار حق له پیدا کړیو او ته نه دا د وجنه پیدا فاسد عقیده دلته لام د انتفاع لپاره دی خلق لكم ما في الارض جميعا پیدا کړی دی ستاسو د پیدې لپاره چې په ځمکه کې دي ټول ستاسو ځین ته سوال لري چې دا ټول زمونږ د پیدې لپاره شو په ماشه کې زمونږ څه پیدا ده سوا د دې چې د خوب نه مو باسي بل څه شی پیدا کې مونږ نشته مارو لړم کې زمونږ څه پیدا ده او دین صفاده چې معلومه شول چې دې ټول کې پیدا ده نو اول خو د ما فی الارض جميعا معنا زکم خیال ورته کوي خلق پیدا کړی دي لکم تاسو لا ما فی الارض چې په ځمکه کې دي جميعا منه دا ټول چې پیدا شوي دي دا د چا د خوانه دي دا الله د خوانه لکه دا معنا سورۃ جاسیه تاسو راوړوي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه تسخير کړه تاسو له ځمکې او د اسمان معنا داغه پیدایش کړه تاسو لپاره جميعا منه دا ټول داغه د خوانه دي دا معنا نه چې په دې ټول کې پیدا ده بلکې دا ټول له چا د خوانه دي دا الله د خوانه د غالبا د هارون رشید په مخ کې علما را جمع شویو باغی کې یو د نصاراونه یو مولا راغله نصرانیو نو هغه استدلال کاوه چې عیسی علیه السلام دا د الله رب العزت نه یو حصہ ده معنی زوی نور علما هم ناس هغه د دې علماو نه پوښتنه وکړه چې تاسو قرآن کې دا نشته چې وروح منه عیسی علیه السلام روح ده منه جزء الله نعوذ بالله هارون رشید باندې خلی رحمت شولې چې دا اوس زمونږ په کتاب باندې استدلال وکړ او هغه مولیان مایران شو چې اوس بسکو قرآن باندې ټول نه پويږي قرآن سره خدا چا دښمنی ده کنه ځان خو نه پوي کوي خلاصه خیا د شروط الصلاه ابرز یو طالب راته د قصه کوله وی جمعه کې مې قرآن شروع ک وی خلک راته ویل چې دین په شروط الصلاه کې او ته قرآن مونږ ته وای مونږ ته شروط الصلاه وایا ته وایا یو مسلمان دا عقیده چې دین په کوم ځای کې دی په شروط الصلاه کې دی دین صرفي لاس په نامه خودو ته دین وای او د امام نشاط الحمد مویا دې ته دین وای دا ټول الته دین عبارت عقیدی اعمال معاملات سیاسيات دا ټول پکې دي جهاد پکې دي انفاق فی سبیل الله پکې دي نامولان اعلان شو چې وسو یو عالم پاغي کې چې هغه په قرآن باندې پوهیده او قرآن وړاندې رسو ته ټول معلوم د دې پادری نه پوښتنه وکړه چې د منه معنا تبعیض دی هغه وی او ولخا سورۃ جاسیه او تلاواړو جميعا منه دا ځمکه اسمان منه اوس دا ته معنی چې ځمکه اسمان جز د الله نه دي سړی غل کېناسته هارون رشید اله تندې کولاو شو او هغه مولاله دومره انعام ورک دومره انعام چې بیا وړلم نشو او نور په شابه ډبام نه ډبونه ورکړې وځي تاسو غوډه شرمونه شرمولې ومه خبره دا د جميعا منه معنا دا ټول د الله طرف نه دي دا معنا نه چې یا دا نه جز دي او یا په دې ټولو کې ستاسو پیدا ده دا په هغه صورت کې چې دا اویم چې په ټولو کې پیدا نشته خو دویمه توجیه کومه زه ته ثابتوم چې په دې ټولو کې پیدا ده خو پیدا عام دي د شخص لپاره د نوې لپاره د جنس لپاره دونوي وي اخروی وي اوس راشي کوم شي چې تاسو خوي غیاګان دي داغي پیدا سارو ته دا سارو پیدا چاته ده انسانان رازو دا مار لړم مچو مچيو ماشه دي کې کو دونوي پیدا نشته اگر چې سین ثابته کړي دنیاوي پیدا په کې هم شته دا زهريله جراثیم چې څومره دي د دې علاج ټولم دې مارو لړم کې خو دې نه مترګم قرآن باندې فیصله کو حدیث باندې فیصله کو کوس من مارو لړم نه ویلې دل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله قبر کې یو مجرم کې خودل شي سوال او جواب کې هغه ناکام شي نو مقرر شي پاغه باندې نه نوي گنجي ماران سوسو نه نوي یو کم سل گنجي ماران او دا گنجي په دې وجه باندې چې د ډېر غصې نه او د قهر نه د سر نه وخت
تلی دي تکشین. اوس کدا مار ما د دنیا کې لیدلې نه وي، تا دا حدیث ما ته بیانولې زما ته یې نه کېدله، خو چې دنیا کې مې دا مار لیدلې دی او دې یې راولم چې په سامت ته مجمع باندې راشي ټول ته تختی، نو هغه مار ته څنګه ټینګېږي؟ کدا لړم تعادل ته لیدلې نه وي نو ته د قبر د لړم نه وېرېدې. جد دا قرآن چې وایي خلق لکم من ما فی الارض جميعا، په دې ټولو کې پیدا ده، خو چا کې پیدا دونوي ده او په چا کې پیدا اخروی. اخو منګ یو چې نظرم صرف په دنیا لګيږي، منګ د ګټه شی هغه ته وایي چې دنیا کې وي، آخرت ته زمنګ توجه نه. او په دې مارو لړم څومره زهريله شیزونه چې دي په دې ټولو کې د انسان پیدا ده، خو په چا کې دونوي په چا کې اخروی. ثم استوى الى السماء، به برابر شو په اسمان باندې څنګه چې د شاداغه شان مناسب دي. فسواهن سبع سماوات، نو برابر کړه هغه واسمانونه، وهو بكل شيء عليم، او دا الله په هر شي باندې دی پوها.